اوس تاسې خپل لایف خپله ځان ته فاله کوئ. دا به څنګه فالوئ؟ راځئ دغه لنډ کورس کې زه تاسو ته مکمله طریقه ښیم چې ځان ته لایف څنګه فاله کوئ. ځکه چې ما ته د وټساپ میسیجونه ډېر زیات شو او ځینو ملګرو غوښتنه لرله چې ته یو لنډه ویډیو جوړه کړه او هغې کې طریقه وښیوه. نو زه په دغه ویډیو کې تاسو ته مکمله طریقه ښیم. دغه لنډ کورس کې تاسې کولی شئ چې بالکل خپله ځان ته کښېنئ او خپل لایف ځان ته فاله کوئ. نو راځئ دا ویډیو را سره وګورئ، دغه لنډ کورس را سره تعقیب کوئ، تاسې به مکمل پوه شئ، کولی شئ ځان ته هم فاله کوئ او نورو ملګرو ته هم فاله کوئ. ښه، اوس به راشئ خپل ټلیفون ته، پلی سټور به خلاص کړئ، دلته به یو وی پی این سرچ کوئ، وی پی این به را ډاونلوډ کوئ. هر یو وی پی این چې پروا نه کوئ، چې کوم یو باندې تاسې پوهیږئ هغه به ډاونلوډ کړئ. دلته ډېر وی پی اینونه دي، خو زه خپله چې دی دغه وی پی این کارومه. دغه ما سره انسټال دی، ګوره پیله نه هغه دی، زه یې اوپن کومه. تاسې به هم انسټال کوئ، بیا به یې اوپن کوئ. نو دا خلاص شو، دا کنیکټ دی ما سره تیار. نو تاسې به هم دغسې کنیکټ کوئ. کله مو چې کنیکټ کو، د هغې نه وروسته به بیا بیرته خپل ټلیفون ته راووځئ. خپل ټلیفون ته چې راووتئ، اوس به هغه موبایل چې کوم کې تاسې ټک ټاک انسټال دی کاروئ، هغه به راواخلئ، خپل سیمونه به ترېنه وباسئ. باید یو سیمې کارټ هم پکې نه وي. ګوره دا زما موبایل دی، یو سیمې کارټ پکې نشته، صحیح ده، نه میمري کارټ شته نه سیمې کارټ شته. بیرته به یې ور واچوئ، سیمونه به باید پکې نه وي، صحیح ده. دا کار مو وکړو، سیمو کارتونه هم ترېنه وایسته. نو اوس به تاسې راشئ، نو تاسې سره به دغسې یوه وای فای وي یا به یو بل دویم ټلیفون وي چې تاسې پکې سیمې کارټ واچوئ، یا که کومه غټه وای فای وي دولتي وي یا د کور غټه وای فای وي، د هغې نه به انټرنیټ د خپل موبایل سره کنیکټ کوئ. ما دې وای فای کې سیمې کارټ اچولی دی، دا مې چالانه کړه، د دې نه اوس انټرنیټ خپل موبایل سره کنیکټ کومه. وای فای مې آن کړه، زما انټرنیټ کنیکټ شو. ښه، اوس راځو خپل وی پی این ګورو چې دا خو ډسکنیکټ شوی نه دی. ګوره دا ډسکنیکټ دی، نو دا بیرته کنیکټ کوو. ګوره دغسې به یې کنیکټ کوئ، دې نه به بیرته راووځئ. دا هم چې کله کنیکټ کو، لاړ به شئ خپل ټک ټاک به خلاص کړئ. ټک ټاک مو خلاص کو. ګوره پیلن ما سره هېڅ هم نشته دی، دغه نوی اکاونټ دی. اوس دې کې ګورو چې لایف شته که نه. ګوره دغه لایف ورکوټ اپشن ګورئ، ګوره ښه دغه دی، دغه پاس کونج کې چې دغه ورکوټ لایف لیکل شوی دی، دغه اپشن به تاسې ته راښکاره شي. اوس ګوره دغه کسان لایف ناست دي، ګوره میچ دی، ګورې. نو دې کې نور کوم داسې جادو او منتر نشته دی، فقط وی پی این به مو کنیکټ وي، هغه به وي انټرنیټ به د بل څه شي نه اخلئ، که هغه وای فای که بل ټلیفون یې او که هر شی، خو انټرنیټ به هم بل ټلیفون نه اخلئ. کوم ټلیفون کې چې تاسې ټک ټاک کاروئ، دې کې باید یو سیمې کارت هم نه وي او وی پی این هم کنیکټ وي. خو دغه د لایف علامه ځینې وخت چې دی د نوو ملګرو ته چې نوی لایف پالئ، د یو نه واله تر 2 ساعتو پورې 3 ساعتو پورې وخت نیسي. ځینو ملګرو ته چې دی 2 منټه وروسته راشو کېږي، ځینو ته 1 منټ وروسته، ځینو ته 1 ساعت وروسته. نو دې ته به تشویش نه کوئ، په 4 ساعتو کې دننه ستاسې لایف فعالېږي. بیا چې غواړئ لایف لاړ شئ، نو هغه ملګري چې د 0 نه فالوورز کم وي، هغوی خپله لایف نشي تللی، خو مګر د نورو لایف کتلی شي. زه اوس د دې نوي اکاونټ نه لایف نشم تللی، بل اکاونټ مې خلاصوم، اوس ګوره هغې نه زه تاسې ته لایف ځمه. نو دا زما غټ اکاونټ دی، ګوره تاسې به دغه پلس علامه ووهئ، کیمره به خلاص شي. ګوره دې خوا ته به راشئ، دلته وګوره اپلوډ دی، کیمره ده، ټمپلیټ دی، دې خوا ته وګوره دا لایف دی. زه اوس صرف تاسې ته لایف ځمه، یو دقه چې تاسې وګورئ دغه لایف وښمه. لایف اپشن مې ووهله، ګوره پاس ګو لایف لیکلی دي، زه اوس دا وښمه ځمه لایف. ګوره ښه، زه لایف لاړم، لږ لوډ کوئ. ګوره 3 ثانیې وروسته به زما لایف سټارټ شي. زما لایف سټارټ شو. اوس ما ته کسان هم راتلی شي، زه میچ هم کولی شم، ملګري هم راغستی شم، ګپ ورسره لګوی شم. نو دغه د لایف طریقه وه. که ویډیو مو خوښه شوي او طریقه مو زده شوي، نو ویډیو در سره لایک کړئ. او بیا هم که تاسې کوم مشکل لرئ یا ستونزه لرئ، تاسې ته کوم مشکل وي پکې، بیا ما سره رابطه نیولی شئ، میسج راته وکړئ، زه به یې درته حل کړمه. او که نو د همدغې طریقې نه خپله کولی شئ ځان ته خپل لایفونه فعال او جوړ کړئ. بیا هم دغه خبرې په یاد ولرئ چې کوم موبایل کې تاسې ټک ټاک استعمالوئ، باید سیمې کارت پکې نه وي، یو وی پی این مو کنیکټ وي او انټرنیټ به د بل څه شي نه اخلئ، که هغه وای فای وي او که بل موبایل وي، پروا نه کوئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي، د نورو نوو طریقو دپاره زما اکاونټ در سره لایک او فالو کړئ او ملګرو سره یې شریک کړئ. ډېره زیاته مننه.